السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې ډېر زیات کسان چې کم دي دا غوښتنه کوي چې موږ څنګه داسې 4 5 6 څومره کسان چې وي لکه څنګه چې تاسو ته دا لایو ښکاري، په دې کې هغه 6 کسان په فیسبوک پیج یا په فیسبوک آیډي په ګروپ کې په کوم ځای کې تاسو راتلل غواړئ، تاسو دوستانو راتلای شئ، که 5 وي که 6 وي چې څومره کسان وي. نو دا طریقه در زده کوم چې داسې یو لایو ویډیو تاسو څنګه جوړوای شئ، بیا خپل دوستانو سره خپل دوستان دې کال ویډیو لایو ته چې کوم دی څنګه انوایټ کوای شئ، هغه به تاسو به کوم لینک ورکوئ، کومه طریقه به وي، خو د ټوله طریقه در زده کوم. د دې نه مخکې ستاسو ټولو دوستانو څخه هیله کېږي که چېرته تاسو زموږ چینل کې نوي یا غواړئ همدارنګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ دوستانو، نو دلته کې ټیکنو فسټو به تاسو په سرچ کې ولیکئ، تاسو ته به ښکاري. دلته کې به تاسو ته زما چینل راشي، په دې چینل باندې به کلیک کړئ دوستانو. ستاسو څخه ټولو څخه هیله کېږي دا ویډیو که تاسو په کوم ځای کې ګورئ، په یوټیوب کې زموږ ټیکنو پښتو یوټیوب چینل سرچ کړئ. کله مو چې زما چینل ته راغلی نو تاسو ته به سور سبسکرایب بټن درکړي، زموږ چینل به سبسکرایب کړئ. دلته کې په ویډیو باندې چې کلیک وکړئ، همدارنګه نوې خوندور معلومات تاسو زموږ د دې چینل څخه ترلاسه کولی شئ په پښتو ژبه کې. نو ورځو اوس همدې طریقې ته زه دا طریقه تاسو ته په موبایل کې در زده کوم، تاسو یې په کمپیوټر لیپټاپ کې همدا طریقه کړای شئ. کله چې تاسو یو بروزر ته لاړئ، بروزر کې به تاسو ته داسې اپشن درکړي. دا لینک به دوستانو زه تاسو ته درکوم په ډسکرپشن کې. کله چې په دې لینک باندې کلیک وکړو، یا دوستانو دا لینک چې کوم دی په ډسکرپشن کې به وي، که ډسکرپشن کې نه وي دلته کې تاسو ګورئ، دا به تاسو ولیکئ. په بروزر سرچ کې به دا ولیکئ. کله چې تاسو بروزر سرچ کې دا ولیکئ نو تاسو ته به داسې اپشن راشي. اول دا خبره هم په یاد لرئ چې په درو ټکو باندې کلیک وکړئ، ډیسکټاپ سیټ اپشن چې کوم دی دا آن کړئ. د آن کولو وروسته دلته کې به تاسو ورته یو جیمیل ورکړئ، کوم جیمیل ورکول چې غواړئ ګیټ سټارټډ باندې به کلیک وکړئ. د جیمیل ورکولو سره دوستانو دلته کې تاسو ګورئ، زه په لوګین باندې کلیک کوم ځکه چې په دې باندې ما یو ځل اکاونټ جوړ کړی و. بس صرف به آسان کار دی. په لوګین باندې چې کله کلیک وکړئ، جیمیل ورکړئ، ګیټ لوګین کوډ باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو ته جیمیل ته یو کوډ درځي، 6 کوډ وي، نو جیمیل ته به تاسو لاړ شئ، ایمیل به تاسو ته شوی وي، هغه 6 کوډ به تاسو د جیمیل څخه کاپي کړئ دوستانو. نو دلته کې زه ګورم اوس به موږ ته جیمیل کوډ چې کوم دی دا دی رالو. دلته کې زه هغه کوډ کاپي کوم، بیا همالته چې کوم دی دوستانو دا کوډ ورکوم. د کوډ ورکولو سره زموږ اکاونټ به جوړ شي. نو په دې طریقې سره به کوډ ورکړئ، په لوګین باندې به کلیک وکړئ، ستاسو اکاونټ چې کوم دی لوګین به شي. اوس دلته کې دوستانو په دې کې دا خوندور کار دی چې تاسو په یوټیوب کې په فیسبوک کې دواړو یا په نورو ځایو کې په دواړو یو لایو ویډیو چې دی په هر ځای کې لایو راوستلی شئ. همدارنګه دوستانو تاسو ګورئ، تاسو ته به داسې اپشن درکړي، تاسو ته به ښکاري. دلته کې به دوستانو تاسو په کریټ ای اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې اپشن باندې کلیک کولو سره دلته کې به تاسو ورته یو د پلس نشان باندې کلیک وکړئ. پلس نشان باندې کلیک کولو سره به دلته کې فیسبوک ګروپ، فیسبوک پروفایل، همدارنګه یوټیوب په کوم ځای کې چې تاسو غواړئ، زه ورته فیسبوک پیج انتخابوم. په فیسبوک پیج انتخاب وروسته به کنټینیو فیسبوک باندې کلیک وکړئ. په کنټینیو فیسبوک باندې کلیک کولو سره به تاسو ته راشي داسې اپشن، تاسو ته به ښکاري. دلته کې به اول که چېرته تاسو نه نوره کنټینیو اپشن وغوښتئ هغه ورکړئ، هغه وروسته تاسو ته داسې پیجونه راځي، ستاسو کوم پیجونه چې وي، کوم پیجو کې اډمینان وای هغه پیجونه به راشي. هغه وروسته به تاسو یو پیج باندې کلیک وکړئ، لکه مثلا دلته کې زه خپل نام پیج انتخاب کړم. هغه وروسته به دلته کې داسې اپشن درکړي. د دې وروسته به تاسو ورته یو ټایټل ورکړئ، لکه څنګه چې بس چې څنګه ټایټل ورکول غواړئ هغه ټایټل ورکوای شئ. لکه زه دلته کې صرف د خپل د چینل نام چې کوم دی هغه ورکوم. هغه وروسته ډسکرپشن ورکوای شئ. بیا په کریټ اپشن باندې کلیک وکړئ. په کریټ اپشن باندې کلیک کولو سره یو څه نه څه لوډینګ کړي دوستانو. لوډینګ وروسته به زه تاسو ته اوس در زده کوم چې مخکې به تاسو کومې طریقې سره ځئ. دلته کې دوستانو چې کوم دی تاسو ته به ښکاري میوټ اپشن درکوي، نو زه دا میوټ کوم.
که چېرته اواز بندول غواړئ تاسو بندولی شئ، خپل کیمره بندول غواړئ هغه هم بندولی شئ د دې ځای څخه. دلته کې دوستانو تاسو د خپل میک اواز کمول زیاتول هم شئ. هغې وروسته دلته کې تاسو ته د خپل ډسپلی نام ښیي، لکه څنګه چې ما رشید ورکړی دی تاسو به هم داسې یو نام ورکړئ. دلته کې زه ورکوم دوستانو د خپل چینل نام ټیکنو پښتو. نو دا نام در سره په یاد لرئ. که غواړئ همدارنګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو دلته کې به تاسو ته دا نام ښکاري انټر اپشن انټر پروډکټ سټوډیو اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دوستانو دلته کې به تاسو ته راشي داسې اپشن داسې سیټینګ به راشي. دلته کې لاندې به تاسو ته ښکاري په دې اپشن کې چې کوم دی دوستانو په دې اپشن کې دلته کې تاسو د خپل پروفایل تصویر هم ورکولی شئ. کله چې تاسو ویډیو کیمره بند کړئ نو بیا به ستاسو هغه تصویر ښیي چې دلته کې کم تاسو ورکړی وي. په دې باندې کلیک وکړئ. ګیلري نه ستاسو خپل د خوښې تصویر انتخاب کړئ. هغې وروسته 3 کسان و 6 کسان وای نو هغه ډیزاین درښیي چې په کوم ډیزاین کې تاسو ښکاره کول غواړئ. نور خو به تاسو ته پته لګیږي انشاءالله. همدارنګه دوستانو دلته کې تاسو ته به کمنټس اپشن ښکاري. کوم کمنټونه چې درته کیږي غواړئ تاسو هغه کمنټونه په سکرین باندې په لایو کې ښکاره کړئ نو په هغه باندې به کلیک وکړئ نو دلته کې به تاسو ته ښکاره کیږي. او که هیډ کولی غواړئ هیډ کوای هم شئ. که غواړئ تاسو خپله کمنټ پرې وکړئ نو خپل کمنټ هم پرې کړای شئ. هغې وروسته به هغه پین کول غواړئ په سکرین باندې نو په دې طریقې سره یې پین کوه هم شئ. دلته کې ورځو دوستانو تاسو ته به ښکاري په دې اپشن کې چې کم دی لکه مثلا کریټ ای بینر باندې چې کلیک وکړئ دلته کې تاسو خپله کومه لیکنه وکړئ هغه لیکنه دلته کې راوستل غواړئ هغه لیکنه هم تاسو راوستلی شئ. دلته کې برینډ اپشن باندې چې کلیک وکړئ په هغه چې کم دی دوستانو بیکګراوند چې کوم دی بیکګراوند هم تاسو راوستلی شئ چې په کومې طریقې سره یې راوستل غواړئ لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري اپلوډ باندې چې کلیک وکړئ نو د بیکګراوند تصویر تاسو کوم ورکول غواړئ هغه هم ورکولی شئ. همدارنګه دوستانو دلته کې اورلای اپشن کې چې کوم دی تاسو دی کې نور تصویران څه نشئ ورکوه ځکه چې تاسو به دا لپاره بیا اخلئ. هغې وروسته د دې سټریم کومه لوګو چې کوم دو د دې ویب سایټ هغه لوګو بیا تاسو دوستانو خپله د خوښې لوګو ورکولی شئ. نو دلته کې سیټینګ اپشن ته ورځو. په سیټینګ باندې چې کلیک وکړئ په سیټینګ کې تاسو ته درکوي جنرال کیمرا آډیو. مثلا په کیمرا کې تاسو د خپلې کیمرې انتخاب کړای شئ. بیک کیمرا انتخابوئ یا فرنٹ د موبایل فرنٹ کیمره انتخابوئ. که په لیپټاپ کې وای هغه هم تاسو د خپلې خوښې کیمرې انتخاب کړای شئ. دلته کې دوستانو د کیمرې د کوالټۍ انتخاب کړای شئ چې په کومه سیز کې تاسو راوستل غواړئ صفحه یا لو کوالټي. همدارنګه په آډیو کې باندې چې کلیک وکړئ د میک انتخاب کړای شئ. سپیکر فون یا ویډ هغه چې کوم دی که لیپټاپ کې وي هغه میکونه هم تاسو انتخابولی شئ. ګرین سکرین هم په دې کې انتخابولی شئ. هغې وروسته دوستانو چې کوم مهم شی دی لاندې به تاسو ته ښکاري. لاندې اپشنو باندې تاسو ته پوهېدل ضروري دي. دلته کې دوستانو تاسو ما خو سټارټ کیمرا میک چې کوم دی بند کړي دي نو تاسو د دې بندول کلول د دې ځینه کړای شئ. هغې وروسته انوایټ اپشن درکوي. په انوایټ باندې به کلیک وکړئ. دا لینک تاسو ته ښکاري کاپي ټو لینک. دا لینک مو کله چې دوستانو تاسو کاپي کړو دلته کې به زه تاسو ته وښیم که په لیپټاپ کې بیخي اسانه وي خو کله چې په موبایل کې وي دا څه نه څه ستونزې راځي. کاپي ټو کلیپټ اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته کې مو کله چې دا لینک کاپي کړو نو دا لینک تاسو په خپل ټایټل کې په پیج کې وي یا په ډسکرپشن کې وي په کوم یوټیوب کې وي په کوم ځای کې وي تاسو غواړئ په ډسکرپشن یا په ټایټل کې ورکړئ. تاسو لایو چې څوک ګوري بیا په دې لینک باندې کلیک وکړئ یا تاسو دا لینک ملګرو ته ولګئ هغه ملګری کلیک وکړئ. په دې لینک باندې تاسو کولی شئ چې هغه کس دلته کې ځان سره لایو راولئ. هغه به تاسو سره خبرې کوي. ستاسو لایو چې دی هغه به ټول د فیسبوک دوستان ګوري. نو دلته کې ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. په ایډیټ باندې کلیک کولو سره په ټایټل کې هم ورکولی شئ په ډسکرپشن کې هم ورکولی شئ. دلته کې تاسو ورته لیکه هم شئ چې مونږ سره زه شارټ لیکم چې ویډیو غټه نشي. مونږ سره داسې ورته لیکه شئ چې لایو
کې راتلو سره په لاندې لینک باندې کلیک وکړئ. په دې طریقې سره تاسو ورته لیکای شئ. هغه لینک چې کوم دی دلته کې به ورکړئ. بیا په دې لینک باندې چې څوک کلیک وکړي هغه سره خپل دوستان یا څوک رابلل غواړئ هغه تاسو سره بیا په دې لینک باندې جوین کیدای شي. دلته کې په سکرین باندې تاسو سره راشي. په سیو چینج باندې به کلیک وکړئ. اوس ورځو دوستانو دلته کې چې کوم دی ګو لایو اپشن درکوي. په ګو لایو باندې هم چې کله کلیک وکړئ نو دوستانو ستاسو لایو چې کوم دی هغه به سټارټ شي. اوس یو مهم کار چې کوم دی دوستانو دلته کې به زه تاسو ته د زده کوم. دلته کې به تاسو ګورئ د خپل تصویر په دې باندې چې کلیک وکړئ ډیټ باندې کلیک وکړئ. دلته کې د پلس نشان درکوي. په پلس باندې چې کلیک وکړئ دلته کې فیسبوک ګروپ کې غواړئ په یوټیوب کې غواړئ همدا لایو تاسو یې راوستلی شئ. نو دا و د دې په باره کې ویډیو دوستانو. که غواړئ همدارنګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ چینل په یوټیوب کې سرچ کړئ ټیکنو پښتو. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو دوستانو د لوی الله په امان. دلته کې به تاسو ته یو خبره بله هم وکړم. ګو لایو باندې چې کلیک وکړئ نو ستاسو لایو ویډیو چې کوم دو هغه سټارټ شي دوستانو. سټارټ کولو سره په کمنټ باندې کلیک وکړئ نو کوم کمنټونه چې تاسو ورکول غواړئ یا تاسو ته کیږي هغه ښکاره کول غواړئ نو ښکاره کولی شئ. پرایویټ چاټ هم کړای شئ. تاسو سره لایو کې چې کوم کسان وي هغو سره بیله پرایویټ بیل کس سره میسیج د دې ځای څخه کړای شئ. دلته کې چې کوم دی بیا بندول غواړئ د دې نو اینډ پروډکټ اپشن باندې به کلیک وکړئ. په اینډ پروډکټ باندې کلیک کولو سره به دوستانو ستاسو ته یو داسې اپشن درکړي. اینډ پروډکټ اپشن به درکړي. تاسو ته به ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې به تاسو ته راشي ګوډ یا بیټ زه ورته وایم. په دې طریقې سره نو نوټ نو باندې کلیک کړم. هغې وروسته که چېرته غواړئ همدا اکاونټ چې کوم دی د دې ځای څخه ختم کړئ نو بالکل اسان کار دی. دلته کې به دوستانو تاسو چې کوم دی سیټینګ ته لاړ شئ وبهئ دوستانو. د دې ایکون باندې چې کلیک وکړئ دلته کې به تاسو ته ښکاري سټریم یارډ اپشن باندې چې کلیک وکړئ مای ایکون باندې به کلیک وکړئ. هغې وروسته به لوګ آوټ اپشن درکړي. په دې باندې به کلیک وکړئ. د دې ځای نه به ستاسو جیمیل آی ډي چې کوم دو لوګ ختمه شي. که بیا غواړئ لوګین یې کړئ لوګین باندې کلیک وکړئ جیمیل ورکړئ. جیمیل ته کوډ درځي هغه کوډ به دلته کې ورکړئ.